د سترې محکمې د نظامي محاکمو معاون د یوه پلاوي په مشرۍ د هیواد 8 نظامي زونونو ته سفر وکړ. د سترې محکمې د جنوب غرب زون د تمیز اړوند مدني عمومي دیوان د 1402 هجري شمسي کال په 2 عروبه سرطان، اسد او سنبله میاشتو کې 209 نوي قضیې حل او فصل کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 412 دوسیو پر حل او فصل سربیره 115 نوي وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې اړوند د جنوب غرب زون د نظامي منصوبینو عمومي دیوان د 1402 هجري شمسي کال په 2 عروبه سرطان، اسد او سنبله میاشتو کې 38 قضیې حل او فصل کړي دي. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 414 دوسیو پر حل او فصل سربیره 313 وثیقې هم اجرا کړي دي. میدان وردګ ولایت کې 15 تنه متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل د مرافعه محکمې په 2 اونۍ کې 109 دوسیې حل او فصل کړي دي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ ابتدایي محکمې د قتل 2 قضیې چې 10 او 10 کاله مخکې رامنځته شوي وي حل او فصل کړي. په غور ولایت کې یوه مجرم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د سترې محکمې د عالي شورا د 1445 هجري قمري کال 11مه غونډه ترسره شوه. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په هڅو د مقتول کورنۍ لخوا قاتل ته بخښنه وشوه. د دایکنډي ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 85 دوسیو پر حل او فصل سربیره 159 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 152 دوسیو پر حل او فصل سربیره 113 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 302 نوي دوسیو پر حل او فصل سربیره 424 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 403 دوسیو پر حل او فصل سربیره 240 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 15 دوسیو پر حل او فصل سربیره 108 وثیقې هم اجرا کړي دي.